د کنفرانس ټولو ګډونوالو، د رسنیو محترمو استازو او خپل درانه ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن غواړم د افغانستان د ټولو پولو او فرضي کرښې د امنیت، د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت او فرضي کرښې ته نږدې د فتنې او فساد د ځینو خوځښتونو په اړه یو لړ توضیحات او غوښتنې وړاندې کړم. الحمدلله د افغانستان په ټولو رسمي پولو او فرضي کرښه کې وضعیت تر بشپړ کنټرول لاندې دی. تر ډیره بریده د غیر قانوني کړنو مخه نیول شوې. د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د خپلو شته امکاناتو څخه کار اخلي ترڅو د ټولو پولو او فرضي کرښې اپراتیفي پوښښ لا پیاوړی کړي. په دې وروستیو کې یا د موخې ته د رسېدو لپاره د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت یو لړ ځانګړي اقدامات تر کار لاندې نیولي دي. الحمدلله په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت د ډاډ وړ ده او په ډیره بهتره حالت کې قرار لري. د افغانستان په ټوله جغرافیه کې هیڅ ډول تهدید شتون نه لري. په تیرو 8 میاشتو کې کومه د پام وړ سیاسي امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او له دې مخکې کوم لوی او واړه بریدونه چې د افغانستان په ګاونډ کې د فتنې او فساد له مراکزو څخه تنظیم او ترسره شوي وو، د هغو ټولو عاملین د لوی الله په نصرت نیول شوي او یا وژل شوي دي. ځینې مغرضې کړۍ له تیرو څو اونیو را په دې خوا هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ذهنیت مغشوش او ګډوډ کړي او د افواهاتو او پروپاګند په خپرولو سره تشویشونه ایجاد کړي. د افغانستان متدین ولس باید ډاډه وي چې ډاډه اوسي، افواهاتو ته اعتبار ورنه کړي. موږ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اسلامي شریعت په رڼا کې د خپل هیواد او خلکو علیا مصالح او ملي ګټو ته په کتو ښه تعاملات او ښه مفاهمه لرو او د ستونزو د حل په برخه کې لومړیتوب هم تفاهم ته ورکوو او په تفاهم باندې باور لرو. په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لرو. اوس په پیاوړې توګه دا درک رامنځته شوی چې د افغانستان امنیت او ثبات د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات لپاره یو حیاتي ارزښت لري. داسې برېښي چې متاسفانه د افغانستان په ګاونډ کې ځینو خاصو کړیو ته په افغانستان کې موجود بهتره امنیتي وضعیت او په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې پرمختګونه خوند نه ورکوي او په افغانانو یې نه لورېږي، نو ځکه یې یو لړ دسیسو ته مخه کړې ده. دا ځانګړې کړۍ د پاکستان په پوځ کې یوه حاکمه ډله ده. زموږ د معلوماتو له مخې موږ باوري یو چې د دوی له افغانستان ضد سیاستونو سره د پاکستان اکثره نظامیان، سیاسون، احزاب، علماء کرام او د پاکستان متدین ولس توافق نه لري او هغوی په خپله هم د دې مستبدې کړۍ له خپلسرو او دیکتاتورانه کړنو څخه تر پوزې راغلي دي. همدې خاصې کړۍ په افغانستان کې د تشویشونو د ایجاد لپاره یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیولي چې لاندې اشاره ورته کوو. لومړی، په نړیوال سټیج په هر پلیټ فورم کې د افغانستان او افغانستان اسلامي امارت په اړه پروپاګند کوي، د تشویشونو د ایجاد هڅې کوي او منفي تأثیرات خپروي. دوهم، کاذب اطلاعات تولیدوي او د هغو چینلونو له لارې چې د نړۍ د فریب لپاره یې رامنځته کړي دي تر هیوادونو رسوي. دا کاذب اطلاعات زیاتره د افغانستان څخه د امنیتي تشویشونو په ایجاد راټول وي او دا یې اوس یو سوداګري ګرځېدلې ده. دریم، د افغانستان او پاکستان د شریفو ملتونو ترمنځ د فاصلې د زیاتولو او نفرتونو د ایجاد هڅه کوي او غواړي د اسلامي امارت په اړه د پاکستان د متدین ولس ذهنیت خراب کړي او د پاکستان امنیتي ستونزې چې اصلي عامل د همدې
کړی ناسم سیاستونه دي افغانستان ته منسوب او خپل ناکامي پټه کړي. دې کړۍ د پاکستان د امنیتي ستونزو د حل لپاره ټولې منطقي او معقولې هڅې سبوتاژ کړي دي او کلک مخالفت ورسره کوي. دوی اصلا یوه ځانګړې اجنډا مخته وړي او نه غواړي سیمه بشپړه توګه باندې له تاوتریخوالي او جګړې څخه پاکه سي. 4 د افغانانو په منځ کې ډول ډول توپیرونو ته لمن وهي او غواړي ځینې افغانان په خپل دام کې راګیر او د افغانستان د ملي امنیت په ضد یې وکاروي. دوی ته دا ناسم فکر او کاذبه روحیه ورکوي او دا هڅه یې لا روانه ده. 5 په دې مهمه زماني مقطع کې چې افغانستان ځینې سیاسي او اقتصادي پرمختګونه تجربه کوي له افغانستان سره په فرضي کرښه کې شخړو ته لمن وهي. د افغانستان د هوایي قلمرو نقض او کرښې ته نږدې په عامه ځایونو بمبار چې الحمدلله هر ځل غاښ ماتونکی ځواب ورکړ شوی او دا د ټولو ته جوته وي چې افغانستان له خپل ځمکني او هوایي حریم څخه د دفاع حق لري او کوم تیریګر بې ځوابه نه پرېږدي. باید یادونه وکړو چې دغه کړۍ د پاکستان په خوا کې د مخدره موادو کښت هم مخه کړې ده. په زرګونو هکتاره ځمکه یې د مخدره موادو په کښت باندې لتاړ کړې. دا له هغه وروسته چې افغانستان اسلامي امارت په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت باندې بندیز ولګاوه، دوی د دې خلا د ډکېدو لپاره دغه د نړیوال تور بازار یا د قاچاقو بازار ته مخه کړې او خپل خلک تشویقوي چې د مخدره موادو کښت پراخ کړي او له دې پدیدې نه هم د خپلو شومو هیلو لپاره استفاده وکړي او نړۍ زیانمنه کړي. 6 په خپله خاوره کې د داعشي پروژې په موجودیت او پټنځایونو باندې سترګې پټې کړي دي چې هم خپل دیني علما کرام، قومي مخور او خلک پرې وژني، هم د افغانستان او هم د نړۍ امنیت او ثبات پرې تهدیدوي او خطرناکه لوبه یې پیل کړې ده. تاسې ته بهتره معلومه ده چې کله افغانستان تر اشغال لاندې و د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د داعش د فتنې ظهور د کرښې هغې غاړې ته د اورکزوی له ساحې څخه ترسره سو. په سر کې د سید خان په نامه یو پاکستانی وګړی قرار درلود او لښکر یې هم د پاکستان د مختلفو صوبو څخه سلګونه وګړي شامل او جوړ شوی و. د اسلامي امارت مجاهدین له یوې خوا له اشغالګرو سره په مبارزه بوخت او له بلې خوا د همدې فتنهګرې ډلې په ضد د خپل اسلامي عقیدې په اساس او د مظلوم افغانانو د نجات لپاره مبارزه او جګړه کوله. اسلامي امارت له فتح مخکې او وروسته د دې فتنهګرې ډلې په ضد چې د اسلام او جهاد د بدنامۍ لپاره رامنځته شوې وه او د دیني مراکزو او خوځښتونو په ضد کار ترې اخیستل کیږي، سخته مبارزه وکړه او ډېرې قربانۍ هم ورکړې. بالاخره یې فتنهګر وځپل او خپله خاوره د دوی له وجود څخه پاکه کړه. د دې فتنهګرې ډلې پاتې غړي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خپلو اصلي سیمو ته وتښتېدل او هلته نوي پټنځایونه او مراکز ورته ایجاد شول. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه جلب او جذب پیل کړ او کوم کسان چې استخدامول هغه د پاکستان له غربي پولو او د کراچي او اسلام آباد له هوایي ډګرونو څخه خپلو مراکزو ته را انتقالول چې بیا یې تکفیري فکر او د قتل عامونو او تخریبي کړنو روزنه ورکوله. موږ ته د کره ثبوتونو د رسېدو او دقیقو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په تهران کې د سردار سلیماني په تلین ترسره شوی برید، په مسکو کې ترسره شوی برید له همدې مراکزو څخه پلان، تنظیم او ترسره شول چې هغه هیوادونه هم په دې موضوع آګاه دي. همدغه راز په افغانستان کې په دیني علما کرامو، امارتي شخصیتونو، مجاهدینو او عامو خلکو زیات خونړي بریدونه په همدې مراکزو کې پلان او له همدې مراکزو څخه تنظیم او ترسره شوي وو. بریدګر او تنظیمونکي له همدې مراکزو څخه افغانستان ته را لیږل کیږي چې په دې اړه کافي شواهد او اسناد وجود لري. د مثال په توګه په کابل کې په شیخ رحم الله حقانی صاحب تقبله الله، په هرات کې په شیخ مجیب الرحمن انصاری رحمه الله، د اهل تصوف په ځینو خانقاو او مساجدو په هرات، غور او کابل کې د اهل تصوف هیوادوالو په ځینو مساجدو زیارت کوونکو او په کابل کې د هندوانو په معبد بریدونه
په کندهار او کندوز کې د افغانستان بانک په څانګو باندې بریدونه، په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت په کارکوونکو 2 ځلې مرګونو بریدونه، د فرامینو او حکومتونو د تعقیب او نظارت د لوی ریاست په کارکوونکو باندې بریدونه، د بلخ په والی شهید حاجی مزمل تقبل الله برید، د مهاجرینو په وزیر شیخ الحاج خلیل الرحمن حقانی صاحب برید، د شهرسازۍ وزارت په معین صاحب، د نیمروز د ولایت په مقام او د بدخشان په ولایت کې په امنیه قمندان مرستیال والی، د قانون او پترولم په رئیس تقبل الله برید او یو شمیر نورو مسؤلینو، مجاهدینو او عامو خلکو بریدونه، په کابل کې د چینایانو په هوټل، د روسیې په سفارت، په بامیانو ولایت کې په خارجي سیلانیانو او په تخار کې په چینایي وګړو باندې بریدونه او دې ته ورته نور جنایات ترسره کېدل. زموږ د دقیقو اطلاعاتو له مخې ځایي وسلوالو چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ساين بالفساد یا داعشي فتنګرو په پټنځایونو او مراکزو کوم بریدونه ترسره کړل، هلته یې تر 150 پورې داعشي فتنګر ووژل چې یو شمیر مسؤلینو په شمول ځینې خارجي اتباع هم پکې شامل او ځینې اروپایي پاسپورټونه هم له همدې مراکزو لاسته ورغلي وو. تحلیل دا ده چې اروپایي اتباع هم دلته راغلي، روزل سوي او بیرته د بریدونو لپاره اروپایي او نورو هیوادونو ته استول سوي دي. همدغه راز خاص اطلاعات د دې ښودنه کوي چې دا فتنګره ډله بیا په همدې مراکزو کې د تنظیمېدو په حال کې ده او په پلان کې لري چې هم په خارج او هم په افغانستان کې بریدونه ترسره کړي او دا ځل کېدای سي په خارج کې په بریدونو کې د تاجکستاني اتباعو په ځای د نورو هیوادونو له اتباعو څخه کار واخلي، ځکه تاجکستاني اتباع په دې موضوعاتو کې ډېر فشار شوي دي. سربیره په دې زموږ د اطلاعاتو له مخې د داعش د خراسان څانګې مشر شهاب المهاجر او د ده نږدې همکاران عبدالحکیم توحیدي، سلطان عزیز، عظام او د داعش له مرکزي څانګې سره د اړیکو تنظیمونکي او په اصطلاح د مکتب صدیق مسؤل صلاح الدین رجب د پاکستان په خاوره کې موجود او پټ دي. د افغانستان اسلامي امارت په جدي توګه غوښتنه کوي چې دا اشخاص یا اسلامي امارت ته وسپارل سي او یا د پاکستان حکومت له خپلې خاورې څخه اخراج کړي او په دې توګه د پاکستان حکومت خپل مسؤلیت ترسره او ژمنې پوره کړي. همداراز افغانستان په وړاندې له منفي برخورد، د حریم د نقضونو او نورو پارونکو کړنو څخه لاس په سر سي، کنه یاد کړنې به په طبیعي ډول خورا منفي او نامطلوب عواقب له ځان سره ولري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. از محترم سخنگوی امارت اسلامی افغانستان جهت ارائه معلومات از آخرین رویدادها جهان سپاس. اکنون به سوالات رسانه‌های محترم می‌پردازیم. از رسانه‌های محترم احترامانه تقاضا بشود تا سوالات خود را پیرامون موضوع امروزی مطرح نمایند. مجلس محترم به خاطر کثرت سوالات 2 سوال رسانه را یک جای می‌گیریم. یک سوال گفته شد. تلویزیون ژوندون. سلامونه او درنښت، زیارمل هوتکی ما د ژوندون تلویزیون خبریال. مجاهد صاحب، دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقصوي، بلکې دا څوام ځل ده چې د افغانستان خاوره نقصوي او دغه راز عام وګړي په نښه کوي. دوی چې کومې ادعاوې کوي هغه بې بنسټه راوځي، په ثبوت هم نشي رسولی. ولې دغه ډول بریدونه ترسره کوي؟ هدف یې څه ده؟ او دغه راز تاسو له داعش څخه یادونه وکړه. که څه هم تاسو هم بار بار ویلي چې په پاکستان کې داعش روزل کیږي، ولې د افغانستان په اړه د داعش یا د نشهیي توکو خبره راپورته کیږي ټوله نړۍ غوغا جوړوي؟ اوس چې په پاکستان کې دغه ډول مسایل راپورته کیږي، ولې د پاکستان پر وړاندې نړۍ چوپه ده؟ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو او دغه راز د نشهیي توکو خبره راپورته کوي، د پاکستان په وړاندې ولې چوپ دي؟ آیا دوی ورسره شریک دي که په دغه معامله کې دوی ښکیل دي ورسره؟ ډیره مننه، پوښتنې به ډېرې شي. ودان په خیر اوسئ. اول خو دا خبره چې پاکستان ولې داسې کړنو ته مخه کړې ده، ما مخکې په هغه بیان کې وویل چې ځانګړې کړۍ ده د پاکستان په فوج کې چې همدغه کار ورسپارل سوی. زه فکر کوم کېدای شي د لوی قوتونو د خوشحالۍ دپاره هم دا کار کوي او پاکستان یې هم یرغمل کړی او همسایګان هم بې ثباته کول غواړي. د دوی یو خاص ماموریت دی چې دا ترسره کوي او هدف هم استخباراتي هڅې دي. او داسې نړۍ ولې بیا دوی ته څه نه وایي؟ موږ نن هم دا پیغام نړۍ ته رسول غوښتل د دې کنفرانس د لارې نه چې دغه شرارتونه د دوی په خاوره کې موجود دي او دغه په پوځ کې خاصه کړۍ د دې تر حمایت کې او تر شا یې ولاړ ده. نړۍ باید دوی ته
متوجه وي. دومره وخت کوشش کېدی چې دا موضوعات ګوندې حل پیدا کړي، ولې وروستیو کې ولیدل شو چې پاکستان په لوړو نړیوالو سټیجونو کې د افغانستان سپکه، د افغانستان پسې پروپاګند، د افغانستان پسې د افواهاتو یو پلان او پروژه پیل کړې ده. اوس لازمه ولیدل شو چې د دې دغسې شریرو کړنو څخه پرده پورته سي او باید نړۍ دې ته متوجه سي، هم د مخدره موادو په برخه کې، هم د داعشي پټنځایونو او د جنایتکارو بانډونو د موجودیت په برخه کې. طلوع نیوز. تشکر، سلامت باشین. محمد بشیر سلطانی هستم از طلوع نیوز. من مشخصا دو سوال دارم. یکی چندی پیش، حالا 1 سال پیش، امارت اسلامی گفته بود که ما در تلاشی هستیم تا کنترل حریم هوایی افغانستان را دوباره به دست خود بگیریم و اجازه ندیم کسی نقض بکنه. این تلاش ها در کجا رسیده و آیا به جای رسیده یا خیر؟ و سوال دوم، وزیر دفاع پاکستان گفته بود که در صورت که نیاز باشه ما بازم دست به حملات خود زدیم و به افغانستان داخل خود شدیم. پیامتان به پاکستان و مشخصا وزیر دفاع چی است؟ اول خب افغانستان اجازه نمیده که حریمش نقض شود. هر بار که نقض شده پاسخ هم داده شده. شب گذشته یک عملیات بسیار گسترده از شام تا نیمه شب جریان داشت در تمام امتداد خط دیورن و بالای مراکز نظامی پاکستان حملات انجام شده و تلفات هنگفتی هم برشان وارد کردند. حدودا معلوماتی ما است تا 25 پوسته امنیتیشان تصرف شده و همچنان امکاناتشان هم به دست آمده بود. بر صورت بازم به مداخله کشورهای دوست من کشورهای اسلامی، خصوصا کشور قطر، ما جنگ را پس متوقف کردیم و نمیخوایم پروبلم‌ها زیاد شه، ولی نقض حریم را هرگز ما تحمل کرده نمیتونیم. موضوع دومی که آنها بازم تهدید عملات میکنن، امارت اسلامی افغانستان، مردم افغانستان از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. یک چیز را ما یادآوری بکنیم که تعداد زیادی از مهاجرین وزیرستانی در افغانستان بود و باش دارند. او مهاجرین از سالیان قبل به امارت اسلامی به میراث مانده، یعنی در زمان امارت اسلامی اینجا نامده بودند. از سالهایی که او طرف در وزیرستان به اساس پالیسی‌های نادرست همین حلقات خاص در فوج پاکستان مردم دست به شورش زدن و بعض عملیات‌ها اجرا شد. مردم مجبور شدن کوچکشی کردن به افغانستان آمدن. او مردم در اینجا بود و باش دارن، ولی ما تمام تلاش خود کردیم که آنها کنترل باشن، آنها دست به اسلحه نزنن، نداشته باشن و یک جای آرام زندگی کنن. ولی او به میراث به امارت اسلامی مانده. این تو نشده که امارت اسلامی آنها را دعوت کرده باشه و یا از آنها حمایت کرده باشه. آنها مردم عادی و عام بودن که در او زیر فشار قرار گرفته بودن و اینجا آمدن. بر صورت باز ما میگم اگر پاکستان به پالیسی‌های خود تغییرات مهمی را در بخش افغانستان نبیاره، به خصوص حلقه خاص را کنترل نکنن، طبیعی است که نتایج ناگواری خواهد داشت.